حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی حضرت عبدالله ابن عمر دا د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه نږدې صحابي دی او لوی سړی دی ځکه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی خو بس بیا خو یې په خبره کې شک نشته او ډیر زیات احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده نه نقل دي لږ نه ډېر احادیث د حضور پاک او خپل کور هم نو ګورئ د پلار کور یې خو دا چې اذان لئ د جومات کې به بس د نبي علیه السلام په جومات کې به پروت او جومات کې یو حصه وه د جومات نه بار جومات سره تړلې وه خو د مانځه د ځای نه بار وه هغې کې به دا طالبان او دا صحابه چې د مسافر به رالل او یا کم طالبان به د نبي علیه السلام نه به سبق زده کو نو په هغې کې به عموما دوی پراتو صفه به یې ورته وي دی به هم هغې کې پروت نو حضور پاک ته نږدې ډېر و نو یو ځل په یو لاره روان دی یو غلام د ګډه چیلی سره ده ته خو پته ولګېده چې دا غلام دی دا ګډه چیلی د ده نه دي پردی دي د ده د مالک دي د مولا دي هغه ګډه چیلی سرولی نو دی په امتحان کوي ازمایش پې کوي نو هغه شپونکي ته وایي وی هلکه یو ګډ راباندې راخرڅ که وی صاحب دا خو زما نه دي دا خو دا زما د سردار دي زما نه دي څنګه در باندې خرڅ کړم بې د هغه د اجازت نه دی خو پې اوس امتحان کوي مانا وی پیسې به والې جیب کې به واچې او دا ګډ مونږ اوس دلته ستا مخکې وروته غوښه به در باندې مخورو نو وی صاحب پردې شی در باندې څنګه خرڅ کړم وی څه پته یې لګي دومره ګډان دي که مالک دنه تپوس وکړو نو وی روک شوی دا په امتحان کوي ګورې ښه معلومه یې وی څه پته درته لګي مالک ترې څه پته لګي که مالک تپوس وکړو په دې 100-200 ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي وی روک شو شرمه خو تخته یا روک شو رانه پته نه لګي اوس هم خلک داسې کوي پردي مال ورسره او سبانې ورته جوړي کې امانت ورسره پردي وي هلکه زما هغه امانت یاره جي غلی روک شو ضایع شو د مالک نه غلا په دې طریقه کوي دا ورته وایي اوس امتحان اخلي وی مالک ته ووایه که نه چې دا روک شو مالک دې دلته کم دی ستا نه خو نه خبرېږي نو هغه شپونکي مخ بل طرف ته واړو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی مالک خو مې واقعي دلته نشته خو عین الله الله څه شو الله مې کوم ځای دی دا تپوس دنه کوم مالک خو نشته خو فعین الله الله مې څه شو او شی کړله او روان شو ته عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی متقي دی د خدای یره پکې ده دې ته تقوا وایي دا د تقوا مثال هېڅوک نشته او ستا زړه کې چې دا تصور قایم شو چې که بل څوک نشته نو زما رب شته زما الله شته او ما ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادوي او په داسې ځای کې یادوي چې هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه نو سترګې وبهېدې اوښکې د سترګو نه لاړه هېڅوک نشته چا نه یېرېږي نه هېڅوک نشته چاته خپل عبادت ښیي نه ریا نه کوي چاته ښودنه د عبادت نه کوي خالیا هېڅوک نشته یو دی دی یو الله دی ففاضت عیناه نو دی وجاړې خدای ته اوښکې وبهیئ نو چې تصور دی تا په زړه کې قایم کو چې هېڅوک نشته لوی الله شته او په دې خپل زړه کې د الله یره راوسته که دا ګناه کوم هېڅوک مې نیني څوک هم نه خبرېږي الله خبرېږي او الله هغه ذات ته چې ما موقع په موقع نیوې هم شي ما نه دنیا کې هم تپوس کولی شي ما نه آخرت کې هم تپوس کولی شي زما سټوکې هم د هغه په لاس کې دی او زما د بچو سرونه هم د هغه په لاس کې دي او زما عزت او زما مال هم د هغه په لاس کې دی او زما روغ صحت او ژوند د مرګ هم د هغه په لاس کې دی او د آخرت خوشحالۍ او تکلیفونه هم د هغه په لاس کې دي نو ولې خدای سره مقابله وکړم لوی الله مې ویني ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لویه مرتبه چې ښیي نو دا وایي ان تعبد الله کانک تراه داسې عبادت وکړه لکه چې ته خدای وینې فإن لم تکن تراه فإنه یراک او که دا سوچ نشي قایمولی نو دا خو قایم کړه چې ما خو الله ویني که نه زه عبادت کوم ما خو الله ویني ما نه خو الله خبرېږي د الله نه پټ نه دا سوچ په زړه کې قایم کا نو چې دا سوچ دې پاره کې قایم کړی دی بهترینه خبره بله نشته مونږ خلک
چې د پولیس مخکې غلطي نه کوو. ولې نه کوو؟ یریږو چې دا پولیس مې ګرفتار نه کړي. د جج مخکې په ادب ولاړ یو. ولې؟ که د جج مخکې لږه غلطه خبره وکړو نو وایي به چې دا خو کنټمپټ اف کورټ دی، یعنې څه ورته دوی وایي د توهین عدالت، او بس راشه جیل ته دی اچو. او د وزیر او د بادشاه او د گورنر مخکې دوک ولاړ یو، پولیس افسر مخکې دوک ولاړ یو، فوجي افسر مخکې دوک ولاړ یو. ولې؟ چې لږه غلطي کوم خو اتکړی ورسره لاس کړي، اوس مې جیل ته اچوي. دې ته یره وایي. دا د دنیا یره او تقوا شوه. نو د دې نه لوی طاقت د پولیس نه او د فوج نه او د گورنر نه او د صدر پاکستان او د جج نه لوی طاقت د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. بس چې دا تصور ستا قایم شو چې هېڅوک نشته، الله شته، زما هر څه نه خبرېږي او ماله سزا راکولی شي. بس هذا هو التقوا. تقوا هم دغه شی دی، دې ته تقوا ویل کېږي. او بیا مختلف مرتبې دي. نو هغه هلک څه وایي؟ وایي که مالک مې نشته نو فعین الله، الله څه شو؟ الله خو مې شته. وایي ټیک شو، بس ما د امتحان اخېسته، اوس به خبرې کوو. د ته د چا غلام یې؟ وایي صاحب د پلانکي سړي. لار مدینه شریفې ته عبدالله ابن عمر، هغه ته وایي ستا یو غلام دی ورسره ګډې چیلی دي پلانکي ځای کې سرولې. وایي یو. وایي دا راباندې خرڅ کړه. غلام هم علم او دا ټولې ګډې چیلی مخله ډېره ښه ده. تاجران سوداګر هم داسې کوي. د غلام دومره پیسې دي او د ګډو چیلو دومره کېږي. ورشه ویې ګوره، ما ویډیو کتلې دي، ټول هغه ګډې چیلی هم ترې واخېستې، هغه غلام هم ترې په بیه واخېست. غلام راغی خپل مالک لا ویې ته ځه، ته عبدالله ابن عمر په بیه مان اخېستې، سره د دې ټولو ګډو چیلو هلته ځه. عبدالله ابن عمر له راغی، تا زه واخېستم سره د ګډو چیلو. یو وی داسې ده ستا کې ما تقوه ولیده، تا کې مې د خدای یره ولیده، لہذا زما له طرف نه ته آزاد یې. آزاد شوې، بس د غلامۍ د ژوند نه ووتې. او دا چې څومره ګډې چیلۍ دي دا مې تا ته وبخلې، دا هم ستا دي، زه ځان له سره وه. دې دنیا کې یو مثال شو چې بنده پې دومره خوشحالېږي، الله به پې څونه خوشحالېږي، رب العالمین به پې څومره خوشحالېږي. نو تقوا اوچت شی دی جناب. مونږ کې تقوا نشته، پرهیزګاري نشته. په دې سعودي عرب کې په دې مکه او مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې کیمرې لګېدلي، ځای په ځای په هر استن کې تقریبا نینو په دویم استن کې یو کیمره ده او مختلف قسم کیمرې لګېدلې دي. دې دپاره دا کیمرې لګولي چې څوک غلا ونه کړي، چې ته هلک سړي ته ښځې ته لاس وانه چوي، چې ته جینۍ سړي ته په غلط نظر ونه ګوري، څوک چا سره ظلم ونه کړي. نو هغې کې کیمرو کې هغې ورته باقاعده دننه ناست دي، هغه پکې ښکاري. او بیا خفیه پولیس یو قسم نه، څو قسمه ایجنسۍ لګیا دي په حرم کې. څوک په مانځه به ولاړ تا سره خوا کې، څوک به طواف کې ګرځي او چا سپینه جامه ده، څوک یو شکل څوک بل شکل. او چې هغوی ته په کیمره کې پته ولګي چې دا سړی غلطي ده په ده کې، نو بس هغه ادارو والا ته وایي چې پلانکې سړی دی، شا به یې راوینیسئ، پلانکي ځای کې ناست یا پلانکي ځای کې طواف کوي، دغه د هغې پسې ولګي پله کې ونیسي. نو هلته کې ماته یو ملګری وایي، ماته وایي شیخ صاحب، وایي ته خبرې ده دلته دا کیمرې لګېدلې دي؟ نو ما ته خو پته به ما ویو، وایي ګوره ډېر د احتیاط ژوند به دلته تېروو. ښه نه ورتلې وو، پته ورته نه وه. ما یې ولې؟ وایي دې کې هر څه ښکاري. وایي ما اورېدلي دي چې څوک غلطي وکړي فوراً یې نیسي. ما بلکل. نو دې وجې نه ته داسې ډېر په احتیاط دلته ژوند تېروي. یو مې دې کیمرې نه د پاسه یو بله کیمره هم په تا د پاسه لګېدلې ده. کیمره د چا ده؟ د رب العالمین ده، هغې کې الله ته ښکاري. دا کیمره ده که غلطي دې وکړه نو او به دې نیسي، سزا به یو میاشت وي، دوه به شپږ میاشتې، کال به خوشې به دې کړي. خو مې د الله هغه سزا ګوره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده، هغې نه بیا بچ کېدی نه شي. دا تصور پړه کې قایمول چې زما د پاسه د الله یو کیمره ده، او که زه ځان لیم، که زه ښځې سره یم، که زه بچو سره یم، که پردی مال مې مخکې پروت دی، نو زه به دوک ژوند تېروم، نیغ ژوند به تېروم، غلطي به نه کوم، نه د الله په کیمره د الله ته ښکارم. ما نو بیا رب العالمین تپوس کوي. دې ته تقوا ویل کېږي. ګناه نه پرهیز. ولې د ګناه نه پرهیز کوې؟ ګناه نه منع کول ځان، ولې د ګناه نه ځان منع کوې؟ دا به تصور قایمې چې رب مې ویني او رب ما نیولی شي او د رب د کیمرې لاندې یم زه. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای د ایمان خاوندانو الله نه ویرئ، تقوا اختیار کړئ. ګوره موږ معنا د یرې کوو، سړی ویریږي نو د شي نه ځان ساتي که نه، ځان بچ کوي. هغه بچوالی پکې راغی، را تقوا هغه خپله معنا پکې راغله، ځان بچ کوي. اتقوا الله، الله نه ویریږئ. او بیا څه وایي؟ حق تقاته، د الله سره مناسب چې کومه یره ده. دوه قسمه یری، یو د سړي نه د بل نه یریږي د هغه د ظلم د وجې نه ته یریږي، چېرې دې ظالم دی په ما ظلم کوي. مار نه یریږي
یاره چک را باندې لګوي، سپي نه یریږي یاره چک را باندې لګوي، لړم نه یریږي یاره چک را باندې لګوي، دشمن نه یریږي یاره خو خراب مې نه کي. نو دا د ظلم یره ده. د الله یره داسې نه ده، حق تقاته چې تعظیم ورسره د الله وي. د هغې مثال به هم درکړم، لکه پلار نه سړی یریږي. نو پلار نه یره دا ولې که دا غلطي وکړم پلار راته غوسه کېږي وایي مې، نو د پلار هغه وهل او غوسه ده ظلم نه ده. دا یره چې د دوی په ذهن کې د پلار نه ده، د تعظیم والا یره ده. دا ډېره خطرناکه یره زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي، زه په خپل ژوند کې هغه 2 ځله والی یم، لا ماشوم وم. یو ځل مې سبق نه پټ شوی و، هغه به سبق له راځم سبق نه پټ شوی و، نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دې مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیغ. هغه وخت کې فیضواني وځي جومات کې ویله مازدیګر مونځ کوو، نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګهانه کونټۍ اوچته کړه چې ټس شو په دا ملی وواله، چې مې وکتل دیو منډه مې کړی، زه راپسې د جومات ته رالم او یو ځل یې رانه سبق اورو، نو سبق راته پوره نه و یاده، نو هغه اوږدې تسبیح وې ورسره، نو په هغه اوږدو تسبیحو چې شلق شو ویې والمه، نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل، هسې راله راتاو شوې. 2 ځله په زندګۍ کې زه والیم، د دې نه زیات یې نه یم والی. والد صاحب مې ډېر غوسه ناک و، هغه ډېر وال کړي دي، لیکن باباجي 2 ځله والیم. تاسو یقین وکړئ د هغه 2 ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و، غلطي به مې نه کوله. یریدم چې خو هغه یره کومه یره وه، هغه د هغه د هغه عظمت یره وه. زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وایي دا ما سره ظلم نه کوي، زیاتې را سره نه کوي، دا ما له خیر را کوي او هغه خیر یې ما ته الحمدلله هغه په خپل انداز باندې رساو، هغه خیر یې ما ته ورسو، الله یې د هغې اجر وله ورکړي، خدای دې وله د هغې اجر ورکړي په قبر کې، هغه خیر یې ما ته ورسو. دا هغه د عظمت یره ده، د عظمت او د لویۍ یره ده. پلار که زوی وهي ظالم نه دی، نه یې غېږه ورته مه، کنځل ورپسې مه کوه، د عظمت یره وکړه، دا تا ته ښه لاره ښیي. نو یو د مار لړم نه یریدل، یو د پلار او د استاد نه یریدل. د پلار او د استاد یره جدا ده، هغې کې ظالمیت نشته، او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی. نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عظمت په اړه کې کښېږدي چې الله ډېر لوی دی، ګورئ ډېر لوی ذات دی، ګورئ چې دا ما له سزا هم را کوي، نو دې کې هم د الله حکمت دی. غلطي زما ده، د الله نه ده، ظلم الله نه کوي، ان الله لا یظلم مثل، الله پټې ظلم هم نه کوي. نو حق تقاته، الله نه ویریږه، خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده، ظالم به ورته نه وی، ظلم والا یره به پکې نه. عصمت ته الله به په اړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی، ما سموي، ما د دوزخ نه بچ کوي، که دا سزا راکوي دوزخ نه مې بچ کوي، او که دا دنیا کې کالو راکوي د قبر د لوی تیارې نه مې بچ کوي، او دا دنیا کې که سزا راکوي د ځنکدن د لوی سختې نه مې بچ کوي، او که دا دنیا کې سزا راکوي پل صراط او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه مې بچ کوي. داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې د یو مریض اپریشن کوي، ګوته باندې اپریشن کوي، نو ظاهر کې خو دا مریض چغې وایي او خو ګوته یې راله ښو کړه، ویسېرله او درمن یې کړمه، لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن د هغه د فایدې وي که د هغه د نقصان یې ته اوس وایه فایدې وي، دا لږ غوندې نقصان به درې درکړم، دا یو بند به درنه کټ کړم، لیکن ټول وجود به دې بچ شي. لږ غوندې تکلیف به درکړم، ګوته به دله وسیرم، خو دا ناو به ترې وباسم، ټول وجود به دې تېک شي. معمولي غوندې اپریشن به دله وکړم، دا سرمن به دله چخه چخه کړم، لیکن ټول وجود به دې بچ شي. دقه رنګې د رب العالمین ذات دی، دنیا کې لږ تکلیف به دله درکړم، سختي به دله درکړم، بچي له به دې ورکړم، تاله به درکړم، بیماري به راولمه، خو هلته دې ټول وجود بچ کومه، چې ټول وجود دې د کینسر نه بچ شي، او د آخرت او د قبر او ځنکدن د عذابه دې بچ کو. نو چې داسې ذات ته وایه، نو داسې ذات په زړه کې عظمت پکار دی که نه دی پکار؟ نو دغه عظمت سره چې په اړه کې کومه یاره راشي، دې ته تقوا ویل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی، په لاره ځي، او دا مشهوره واقعه ده او ډېرو کتابونو لیکلې ده. نو د یو کور کې د ښځې او د لور او د مور په منځ کې بحث و، او دې ورته دقسې دروازې سره ودرېده، نو هغه مور دې لور ته وایي دې پیو کې اوبه واچوه، لور ورته وایي امیرالمؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې اوبه به نه اچوي. مور ورته وایي بچې امیرالمؤمنین دلته کم دی، خو تا نینی وی مورې که امیرالمؤمنین عمر نیشته د هغه خدای خو شته که نه، د هغه خدای خو مې وینې که نه. دا تقوا شو چې الله وینې په سر باندې، د امیرالمؤمنین عمر نشته، د هغه خدای خو شته، هغه خو مې وینې که نه. بس عمر چې کور ته راغی بیبي ته یې وویې وی پلانکي کور کې نښه یې واچوله، ته لاړ شي یو جنۍ د معلومات واله چاته یې په نکاح خو نه ده ورکړې،
مور یې چې لاړه د عمر بیبي وی نه یو جینۍ شته پکې او چا له نکاح شوې نه ده وی دا زه خپل زوی له عبدالله ابن عمر له په نکاح اخلم اوهو هغه د شپونکي کورنۍ والا جینۍ ده خو ګډو چیلی سره یې نورې خبرې به نه کوې بس شپونکي لور ده او کار څه ده لکې تقوا پرته ده تقوا بیګې ما تقوا لیدلې ده هغه جینۍ ورته په نکاح کړه الله څه چل وکړه اور اوس تقوا چا په خاوند کې هم تقوا په ښځه کې هم تقوا الله د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی خو ډېر لوی سړی دی هغه خدای پیدا کړ د عدل انصاف بادشاه خدای پیدا کړ د ثمرو د نتیجه میوه شو میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو د بادشاه نه مخکې به یې داسې جامې اچولې چې یو جوړه به یو ځل واچولې دوباره به یې نه استعمالوله داسې ژوند یې تېر کړی او چې په جوړه به یې معمولي ګرد و غبار پرېوته نو زر به کور ته ننوت بیا یې بدله کړه او بله به یې واچوله او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به یې بدلولې او بیا به یې دوباره به یې نه اغوستلې او قیمتي قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله ښځه یې مخامخ ځان ته کېنوله فاطمې داسې کار دی چې یو خبره درته کوم په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت تا ته یو خبره کوم ته ځوان یې او پېغله او دې وخت کې ځواني ده نو که ته بل خاوند کول غواړې نو زه به تاله طلاق درکړم بل خاوند وکړه وایي سړیه چې بادشاه شي اوس مې لرکې چې باچا نه وي نو ځان سره دې ساتلم او چې اوس د خیر ښېګړی وخت راغی بادشاه شم اوس طلاق راکې وی نه په دې وجه نه اوس زما په دماغ و زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولی دی خواهشات ختم بس ټینشن چې راشي که نه نو خواهش وتښتي ټینشن زما په دماغو دی ما نه خواهش تختولی دی ستا حق نشم پوره کولی نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی او ته ځوانه جینۍ پېغله نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه ستا نشم پوره کولی زما شهوت ختم شوی دی د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی ښځه هم د عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه وی هېڅ حق ته نه غواړم بس تا سره ژوند تېرول غواړم هېڅ پروا مې نشته وی ښه نو بیا به یو چل کې وی ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه مه وړه چې بیت المال ته وقف کړو دا ستا ورور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړي دي هغه هیرې وي جواهرات و سره زرو سپین زرو تاجونه و د سرو زرو امیرونه و د سرو زرو کمربندې وي د سرو زرو هغه د کروڑونو روپو مالو وی ډېره ښه ده هغه ټول راوړل عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه یې راوغوښته وی دا یو سره بیت المال کې داخل کړه ژوند یې داسې تېر کړه نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته نو مونځ لږ یو پوټۍ غوندې لیټ شو نو خلک خو پوه چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي یا څه ضرورت مې و وی څه ضرورت دی وجود دې م رپېږي وی دغه یو جوړه جامې مې دي نورې نه وي نو دا خیرنې وې غسلخانې ته ننوتم پو مې لمبل نو بیا مې ځان له دا جامې ووینځلې نو په غسلخانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ترې لاړې نو مې واغوستې نو تاسو لمانځله راغله داسې ژوند دی تېر او چې تر څو جم دی عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته تقوا که په قانون نظام سمیږي خو قانون چې څوک چلی هغې کې تقوا نشته قانون چې څوک نافظ کوي په هغې کې تقوا نشته قانون حکمراني چې څوک کوي هغې کې تقوا نشته نه چلیږي صدر ته وګوره وزیر اعظم ته وګوره وزیرانو ته وګوره ممبرانو ته وګوره او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره حیران بشي یو قصه مې یو ځای کې کتله یو سړی چې تر بار ملک نه راغی د شپې د بار ملک نه راغی او ځان له ټکسیونو یو پکې سامان مامان ورسره او هغه کور ته ته پولیس والا ولا اشاره ورته ودرېږه کوم ځای نه رالم یې دوبۍ نه رالم سعودي عرب نه رالم سامان چک کوو سامان یې دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوس هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چک کو کسټم مسټم پرېږده موږ به چک کوو یاره جي شپه ده یخني ده ټوپک تماچې پرې راویستې خو باسې سامان که برابر دی چې جیب کې څه نغدې پیسې وې هغې ته واخېستې اوس ده دا زمونږ کار دی مخکې ورځو کې یو سړي ته د ګډ چا غلا کړی ګډې ته بوتلی و ګډه هغه غریب لاړ تاڼې ته
انې ته لاړ تانه کې پولیس سره رپورټ کوو چې دغسې زما ګډ مانه غلا شوی دی. تانهدار صاحب څه شوي؟ تانهدار صاحب خو په کوارټر کې دی. ډېره و چې ودې غیر تانهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی یم. چې کوارټر ته ورغې دروازې ووهله او په کوټه ور دننه شو نو ګډ د تانهدار د کخ پې پورې تړلی و. پې پورې تړلی او دی خیر دی وایي چې بس لاړم السلام علیکم. نه ووایه که نه څه مسله یي وایي بس مسله حل شوه. دغه حل دی. بره واپسې لږ لاړ شه منبر له لاړ شه منبر له لاړ صوبې ما پکې دننه وخت تېر کړی دی ما ته پته لګي. او ورپسې د قومي له لاړ شه او ورپسې وزیر له لاړ شه او ورپسې منبرانو له لاړ شه وزیر اعلی او دې ټولو پسې لاړ شه. نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی تقوا نی تقوا د خدای یره نی انصاف نه قایمېږي. څه شي قایم قانونونو باندې کار نه کېږي. قانون به زر جوړ کړې 2000 قانونونه جوړ کړه نو څه پې چې انصاف نیسي کوې اوسه لکه تقوا نشته چلی پچا لکه د خدای یره نشته چلی پچا. تاسو ګورئ په دې خپل وطن کې چې چېرته ګورنر وزیر اعلی روان وي ټول روډ یې ورته کولو کړي داسې ده که نه ده؟ غریب ته خوا شه دې خوا شه وزیر اعلی صاحب روان دی ګورنر صاحب روان دی صدر صاحب روان ټول روډ یې ورته بلاک کړي. دا ولې ولې هغه یو انسان دی ته انسان نه یې ټول روډ دې بلاک کړی دی. سعودي کې خو دا شی مونه دي هلته کې خو چې سره باتي بله شي نو د وزیر اعلی ګاډې به م ولاړې او د عام به م ولاړ. هلته خو چې سره باتي بله شوه ما خو چې څونه لیدلي په مکه مدینه کې نورو نه یم خبر نو د ګورنر ګاډې به م ولاړې او د پولیس به م ولاړې ټول به ولاړې. دا نشته چې پولیس والا افسر د شابه لار ورته خالي کړه. د حکمران یاره ده یا د خدای یاره ده خو یاره پړه کې پرته ده. دلته یاره نشته یاره چې راله یاره. زه اکثر یو خبره کوم زه یم چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره وي نو ګورې هغه هم دوک ولاړې غوزار نه کوي. داسې ده که نه؟ او چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره نی نو ښکرې علمې کې سړی ور واجولی. تقوا یره به کوې د الله نه منه به کوې پرهیز به کوې د الله نه. نو عمر ابن عبدالعزیز نشته ورسره نه ممکن شته او نه بلکې شته ټوله عامه خبره ده. هغسې څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوې چې شر مخ به هم په ګډو چیلو حمله نه کوله. یا خو ګوره د الله د طرف نه عدل چې لاندې عدلي د الله د طرف نه هم عدل و انصاف بیا قایمېږي. میزان د عدل الله سره دی. نو یو ځای کې چې د شر مخ په چیله حمله وکړه نو شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. ملګرو ورته وی تا ته څه پته لګي؟ موبایل خو هغه زمانه کې نه و نه اخبار و ریډیو تا ته څه پته لګي؟ وی بس ما ته پته ولګېده اوس وفات شو. وی چې تر څو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه و زموږ شرمخان په زموږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په چیلې حمله وکړه نو پته ولګېده چې د الله د طرفه د انصاف حکومت ختم شوی دی. چې معلومات یې وکړل بعیني هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او ښځی څنګه عجیبه وه چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکري دی ناظم الامور هغه راغې او ښځې ته وله وایي بیبي ستا خاوند چې تا نه څومره جامې او کالیګان اغوستي وو هغه ټول ما بیت المال کې په یو الماری کې محفوظ ایښودي دي. اوس خو دې خاوند مړ شو نو که دې خوښې هېڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټولې جامې هیرې جواهرات او هغه کالي او سره د لوس راوړه. هغې وی نه ما د خاوند په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مړ خاوند سره وفا کوم چې د قیامت پر زما سترګې د خپل مړ خاوند سره لګي نو چې وفایي بې وفایي پکې نه. نو دا د هغه شپونکې جینۍ تقوا وه چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړې وه. هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې وه چې صحابو ټولو کې تقوا وه چې پوټې ګناه به تېر شوه په یو منډه به نبي علیه السلام نه رالل د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده زما باندې د خدای حد قایم کا. پوټینۍ ګناه چې ته په لاره کې د یو صحابي نه شوي وه پوټینۍ غوندې ګناه او راغې نبي علیه السلام ته وایي وی په ما د خدای حد قایم ته ما نه غلطي شوې ده. نبي علیه السلام ورته غږ ونه کړ نو مونځ وشو نو بل مونځ وشو نو بل مونځ وشو دې به دې میانځ کې راغې د الله رسوله په ما د خدای حد قایم که ما نه دا پلانکۍ غلطي شوې نو چې مونځونه پوره شوې دلته راشه تا څه وې وی ما نه دا غلطي شوې په ما د الله حد قایم که وی مونږ سره خو دې مونځونه وکړل که نه وې او وی زه هغه غلطي دومره غټه نه و په دې مونځونو دې خدای هغه ګناه راجولی. مبارک دی الوید حضرت ماعز اسلمي رضی الله عنه وی د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده یو زنانه سره ته بدعملي شوې وه
نبی علیہ السلام مبارک ته مخ بل طرف ته واړو، دی بل طرف ته راغی، وی مانه دا غلطي شوې ده. هغې ته بل خوا مخ واړو، بیا راته وشو مانه دا غلطي شوې ده. هغې ته بیا مخ واړو. مطلب یې ده چې نیکبخته ګواه در باندې نشته، بس ده چې د خدای ته توبه وباسه. لیکن هغه کې هغه نه د الله رسوله په ما د الله حد قایم که راغلی ما. چې به څلورم ځل یې ورته وویې نو نبي علیه السلام ته بیا تپوس کوي، بیا سې به دې لاس ور وړي، ویې نه صاحب هغه سمه ګناه مې کړې، ملا صاحب دې ښکل کړې را ښکل کړي، نه هغه مضبوطه ګناه مې کړې. چې پوره اقرار یې وکړ نو صحابو ته یې ویې دې بوځ دې سنګسار کې په کاڼو باندې ولې واده کړی سړی چې دا ګناه وکړي نو حکم یې همدغه دی چې دی به په کاڼو سنګساروی. نو صحابو د مدینې نه بار بوته. نو د پیغمبر علیه السلام خو صحابه د بچو په شانتي وو، پخپله خو ورته کتې نه شي، ای بوځې سنګساری کې. چې د مدینې منورې نه بار حره ورته یو سنګستان هلته بوته په کاڼو یې پې شروع کړه او دې یې ویشته، وینې ته به یې دی. نو ګران کار دی، اسان کار نه دی. نو دې غریب به کله یو خوا منډوال او کله به یې بل خوا منډوال. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوښ یو جامه پرته وه، په هغې یې پې غزار وکړه، نو دا سر یې ولګېده، نو را پرېوته او وینې ته ووتې، حضرت عمر په جامو باندې ولګېدې. حضرت عمر ورته خیره وکړه، ای فلانکي ته خدای داسې داسې کې، که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې د وینو شوې نه وې. نو رسول الله مبارک له چې کله صحابه واپس رالل، نو تپوس وکړو څنګه چلو شو؟ وی صاحب بس اخو مو په کاڼو وویسته، د الله حکم پوره شو، الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکاله من الله والله عزیز حکیم. چې واده کړی سړی او ښځه دا بدعملي وکړي نو دغه یې سزا ده. او صاحب یو ځای کې منډه کړې، نو حضرت عمر په یو غټ هډوکي باندې وویسته او خیره یې ورته وکړه. نبي علیه السلام سترګې مبارکې وپړسېدې، عمر ته غصه شو. عمر دلته راشه وی خیرې دې ورته ولې کړې دي؟ لقد تاب توبة، وی ده خو داسې توبه وویسته که دا توبه د ټول مدینې په خلکو تقسیم شي، د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي. یو سړی وی مال ورکوم ما بچ کا، یو سړی وی زوی ورکوم ما بچ کا، یو سړی وی کور ورکوم ما بچ کا. هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان تا ته وبخه، ما مړ که خو ما د آخرت د سزا نه بچ کا. نو تا هغه ته خیرې کې. بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبة، که دا تقسیم شي په ځمکې په ټول ځمکې په ګناهګار مخلوق د ټولو ګناه به پرې خدای معاف کړي. داسې تربیت نبي علیه السلام صحابه کړی دی. چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راله نبي علیه السلام له وی صاحبه زه هغه ښځه یم چې هغه ما سره بدنام یم، په مام د خدای حد قایم که. الله اکبر. ګواه پې نشته، ضرورت سو توبه بیاشتې وکنه، په مام د خدای حد قایم که. نو په ګیله یې ماشوم و، ویده چې ستا دا ماشوم پیدا شي بیا راله. نو دا لاره چې ماشوم پیدا شو نو بیا راله. قسم د خلک وایي ډېر خلک دې زمانه کې صحابو پسې بد رد وایي. دا خدای پاک بعضې صحابو باندې امتحان راولي چې دا غلطۍ وشي چې دا حکمونه نافظ شي چې خلکو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام د دې ګناه د سنګسارېدو اعلان کړی دی. دا څه فرضي نه دی او نه مبالغه ده، د دې مثال هم موجود دی. وروسته څوک په مبالغه ور وانړئ، دا بعضې خدای قصدن کړي دي داسې. دا ښځه راله وی صاحب چې بچی پیدا شو نو بیا راله وی د الله رسول زما هغه بچی پیدا شو، په ما د الله حکم جاري کا. ورته پته وه چې همدغه حکم دی چې کوم زما په ملګري په مایز باندې جاري شوی او بیا مړه. څونه سخت مرګ، په کومه سخته طریقه مرګ، په ما د الله حکم جاري کا. د الله رسوله زما ماشوم پیدا دی او ماشوم یې ورونې کې نغښتې راوړی نبي علیه السلام له. حضور پاک ورته وفرمیل دا ماشوم له دا خوراک قابل نه دی، ستا پی خوري. زه چې کله دی د ډوډۍ د خوراک قابل شي نو بیا راوړه، بیا راشه. نو چې ماشوم داسې د 2 نیمو کالو ته ورسېد او د ډوډۍ قابل شو، الله قسم دې حیران شي سړی. تقوا دې ته وایي. موږ کې څه تقوا ده؟ په پردي مال خېټه ورچوو، پردی عزت اخلو، پردی بچي وجنو، پردي ته کنځل کوو، پردی حیا مو واغېسته او خدای منم او د خدای یاره مې د پاړه کې خدای څه قسمته منې. خدای منل دې ته وایي، تقوا دې ته وایي. ماشوم یې غېږ کې نیولې او نبي علیه السلام له یې راوسته او په لاس کې ډوډۍ ورکړې ده، ډوډۍ ماشوم له. او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کړ، وی د الله رسول دا وګوره ماشوم زما د پیو نه ما بند کړی دی.
अस्सलामुअलैकुम पप्पू मर्दो नन्हे वीडियो की वजह था हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ईमान अप्रोज वाक़या बयानों नो वीडियो दर सरा तर आखिर पूरी वीडियो रे और मखकी मर्गरो सरा शेयर के और ज़मून चैनल MAK TV 56 सब्सक्राइब اګوره ډوډۍ خوري ماشوم نوړی خولې ته کړه وایي د الله دپاره په ما د خدای حکم جاري کړه نو دا ماشوم ګوره د ما ته ضرورت نشته نوړی په لاس کې ده الله اکبر څومره ګران کار دی حضور پاک دغه ماشوم واغېست د خدای حکم دی پکې نبي علیه السلام هم څه نشي کولی اقرار یې کړی او ماشوم یې واغېست بل چا له یې ورکړه وایي د دې بچي تربیت کوه او وایي دا بوځې او پرده کې په دې باندې سنګسار یې کوي چې دا ختمه شي دا د تقوا مثال دا حضور پاک یو معاشره جوړه کړه داسې معاشره یې جوړه کړه چې د هر چا په زړه کې دا سوچ او دا فکر پروت و چې په ما د الله کیمره د پاسه به ځان دله ځان به سات نو مسلمان له تکلیف ورکوه نو مسلمان ته ضرر رسوه صحابه خو ډېر لوی خلک دی د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو تاریخ مې کرته امام ابو حنیفه رحمت الله نو حیران بر یو ځل په بالخانه کې ستل استومانه و ځکه د هغه معمول بس و د شپې به یې د قرآن شریف تلاوت کو د شپې به ټوله شپه ولاړ د قرآن شریف تلاوت پرې کو در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو عبادت پې هم کو په یو ځل په لاره باندې روان و نو یو بوډی بل چا ته نصیحت کوي یو بوډی چا سره په جګړه شوې ده نو هغه سړي خلک وي دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډی ته ورته داسې خبرې کوي زه وي دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منظره سار مونځ کوي دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي نو امام ابو حنیفه دا خبره واورېده خو ما کې خو دا صفت نشته دې بوډی څنګه دا خبره وکړه زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم وی یاره دې بوډی دا خبره وکړه چې دا شی راټینګ کړه نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کوه د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي که هغه څه خبره نشته نو د شپې به عبادت کوه نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوه او بیا به د فقهي مسالو استخراج او استنباط هم کوم مسایل به یې ایستل نو لږ غوندې وخت به ده چې ته د غرمې اوچت شو بره به وخته نو ده به شو نو یو ځل د شپې د غرمې قد خبره وخت چت ته او اوده کېږي نو خلکو ته خو پته یو سړي ور وډبو سک ټک 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 ور وډبو نو دې راویښ شو کور والا ورته وایي صاحب وده شه دا به څوکي دا وخت ستا د ده راتلو نه دی مازدیګر دې راځي که نه سار دې راځي ویې نه څوک ضرورتمند به کېدای شي د مسلې تپوس څوک کوي په پوړو راکوز شو نو چې دروازې لرې کړ یو سړی ولاړ و امام صاحب ورته وایي ملګري څنګه راغلې وایي یاره جي د یو مسلې تپوس ته راغلې نو که اوس ما غوندې سړی وې نو ورته به یې ښه یو پنځه شپږ خبرې کړو چې د خدای نیکبخت هغه جومات کې طالبانو سره ناست وم هغه ټایم به راغلی تاسو ته پته ده چې د شپې مې ارام نشته او دا مې لږ د ارام وخت دی د خوب نه مې وباسې دا مې د ارام وخت دی د خوب نه وباسې وی د یو مسلې تپوس ته راغلی وی وایه سړی غلی شو یاره جي وي یېره مې شوه چې را روانېدم نو یاده مې وه خو یېره مې شوه وی ښه ده چې د یاده شي بیا راشه امام صاحب بره وخت نو چې وخته او بیا ډډه وویلې لږ ساته او خوب ورغې نو سړي بیا ټک ټک شروع کړه نو بیا ولې راکوي شو چې راکوي شو دروازې و مقه سړی ولاړ وی څنګه بیا رالې ویل چې هغه مسله مې رایاده شو نو بیا رالمه وی وایه یې وی دا ستا د کور د دغه دروازې پورې مې یاده و خو دلته مې بیا یېره شوه که بشیریان خو یو پنځه شپږ چکه به یې پیله بولي او که زونه په دوه څپېړه خو مې تیز ته وي یو دوه څپېړه خو مې ته وي ولې مونږ کې خو تقوا نشته او امام ابو حنیفه کې خو تقوا ده چې دا خو سایل دی له مسلې تپوس ته راځي دی ناپویه دی نو زه خو ناپویه نه یم که نو بیا به راوخت چې بیا به راوخت او یو پوټېله غوندې خوب سترګې یې ورلې نو سړي بیا ټک ټک نارې کړی نو بیا غریب پاندرم پایه راکوي شروع وته چې بیا راځي ملګري بیا څنګه رالې وی هغه مسله مې رایاده شوه هغې تپوس ته نه کوم وی وایه یاره وایي چې د انسان د اودس ماتې دا خوند خوږ دی او که تریخ دی مسله هم ناشنا مسله د انسان د اودس ماتې خوند خوږ دی که تریخ دی نو که زه ما به ورته څه وې ما ورته اراده چې دې بوځمه او یو قاشوغه درکړمه نو په خولې کا نو پته به په خپله ولګي چې خوږ دی که تریخ دی
ما خو به ورته داسې ویل چې ته راځه ډېران له دې بوځم ټټۍ له دې بوځم ډېران له او بس یو قاشوغه خوله کې در کوم نو ما ته به هم بیا مسله معلومه شي او تا ته به هم معلومه شي دا څه مسله ده چې درې ځله یې د خوبه وویسته او ودې کړولم امام صاحب ورته څه وایي ډېر عجیبه انسان دی او ورته وایي یاره چې لوند دي که نه لوند نو دا خوږ دی او چې اوچي نو بیا تریخ دی د انسان او د اسماتې چې لوند دي نو خوږ دی چې تازه او چې اوچي نو تریخي سړی ورته څه وایي وایي جي تا سکلی دی سر اوس امام صاحب ته ګورو دی بیا د بیا ته ګورو تا سکلی دی چې دا خبره کوې اوس که زه وې نه نو خدای چې څه به مې کولو که دا معذوره بشیر جانه مې نو خدای چې ځان بیا پرې ورچاو دې خو ځان له یو شی دی که نه اوسا بیا ته ستا خدای ښوده خو یې نه امام صاحب ورته څه وایي امام صاحب ورته څه وایي وایي نه بچې سکلی مې نه دی وایي چې تازه وي نو مچان وله راځي خوږ شي د مچ راځي او چې اوچ شي نو بیا وله مچ نه راځي نو معلومېږي دا چې بیا خوند بدل شوی دی د انور یا د هوا سره اوس پېښې بچې ورته وایي او نو هغه سړی ورته وایي امام صاحب ته وایي تا وګټله او ما بیله تا وګټله او ما بیله وایي څنګه وایي دغه دی ناست وایي زه ستا سخت مخالف یم نو ستا متعلق باس راغی نو چا وایي چې امام صاحب ډېر صابر انسان دی او ډېره لویه تقوا ده پکې وایي ما ورته چې هغه کې سر ناړو نه صبر شته او نه پکې تقوا شته وایي چې شته پکې نو مې ودرېږه زه اوس معلومات کوم نو ما ستا صبر معلوم کو ستا تقوا مې معلومه کړه تا ما ته د یو ناپوهه سوالګري په نظر وکتل نو ما له دې سزا رانه کړه که ستا په ځای بل څوک وې نو زه به یې بلا ډبولې ومه نو تا وګټله واقعي صبر او تقوا در کې ستا او ما بیله نو د امام صاحب په لاس یې بیعت وکړو او د امام صاحب په مریدانو په لویو شاګردانو کې داخل شو نو حضرت امام یو بله واقع مې ولیدله نو په لاره روانو نو یو سړي ورته کنځل شروع کړل نو امام صاحب غلی دی او ورته کنځل کوي ښه مضبوط کنځل ورته کوي نو یو ځای راغی داسې چې هلته دوه لارې بېلېدلې نو دا سړي جدا دې طرف ته کور و د امام صاحب دې خوا کور کورونه یې جدا و نو امام صاحب ورته هغه چوک کې ودرېده هغه سړي ته وایي ملګري وایي ستا لاره اوس زما نه جدا کېږي ته داسې ځې او زه داسې ځم نو زړه به دې ډک پاتې شي نو دلته درته ودرېږم که دې په زړه کې نور څه کنځلي چې هغه هم وکړي چله تش کې ځار بدلېږي چې دې تش پاتې شي ولې که دې په دې کنځلو ډک پاتې شي ناجوړه به شي ته شا به وکړې یو څو کنځلې نورې چې ته داسې داسې نو را پرېوت د امام صاحب په لاسونو ښکلولو یې شروع کړه او تندي ښکلولو باندې یې شروع کړه داسې قسمه صبر او داسې قسمه صفت په چا کې دی دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي څه وایي دې ته تقوا وایي بیبي څه وایي وایي چې کله به اخره شپه شوه او تهجد به وپړل نو په ځمکه به کېناست او قبلې ته به یې مخ کړلې او دا خپله ږیره به یې دغسې په دا لاس کې ونیوه سپینه ږیره یې وه وایي ما ته هغه منظر اوس هم یاد دی سپینه ږیره به یې په دا لاس کې داسې ونیوله او الله ته به په چغو چغو په ژړا شو یا الله ابو حنیفه سره یې اسم نشته خدایه اسم نشته دغه سپین ډکي دي ورسره الله دې سپینو ډکو سره به خالي لاس تاله ابو حنیفه درځي پروردګاره د دې سپینو ډکو د ابو حنیفه لحاظ وکړه دې ته تقوا وایي نو تقوا بهترین صفت دی د شریعت او د طریقت د دواړو بنیاد دی تا نه به لوی متشرع انسان اله جوړېږي چې تقوا درکړي تا نه به لوی صوفي او لوی پیر او نیک سړی اله جوړېږي چې تقوا درکړي او که دا دواړو کې ني په یو عالم کې تقوا ني په یو صوفي کې تقوا ني نه ته بزرګ جوړېدی شي او نه ته نیک سړی جوړېدی شي تقوا بنیاد دی نو حاصل دا دی چې ته هر وخت کې دا تصور قائم کې په خپل سوچ کې دا فکر قائم کې چې زه سم کوم زما نه الله خبرېږي او مال الله د هغې سزا م راکولی شي د هغې جزا م ماله راکولی شي او ما الله رانیویم شي دې ته تقوا ویلی کېږي د ټولو نه وړه مرتبه دا ده چې سړی د کفر او د شرک نه ځان وساتي کفر شرک نه ځان بچ کي تقوا اتقا عن الشرک والکفر کفر شرک نه ځان وساتي دیم نمبر مرتبه څه ده چې سړی د غټ ګناه نه ځان وساتي کبیره ورته وایي دریمه مرتبه څه ده
چې سړی د وړې ګناه نه ځان وساتي. دا وړه ګناه ګورې موږ ته هېڅ هم نه ښکاري. ډېر خلک وایي دا ګناه مله دا خو وړه ګناه ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو وی صاحب دا وړه ګناه لویه ګناه که وړه سړی وکړي. هغه ول عجیبه مثال ورکړ وی د غټې ګناه مثال د غټې سکروټ کې دی او د وړې ګناه مثال د وړې سکروټ کې دی. نو وی وړه سکروټ که څوک بکس کې جامو سره ږدي که وړه سکروټ که دې واخېست او په بکس کې جامو سره کېښوده نو زر خو بیا دی له ونه سوځئ. غټه دې کېښوده خو په اسات پې اور لګئ خو که وړه دې کېښوده نو زر خو بیا ونه سوځئ خو ګنټه دوه درې پس به رو هغه اور رسېږي نه که نه بیا دې له غرغنډه کړي. دقسې غټه ګناه ده. غټه سکروټ که ده فوري دې سوځئ. وړه ګناه پوټینی سکروټ که ده دا چې پرتې نو پړه کې داغ پیدا کوي نن وړه د سبب ترې غټه جوړه شي. او د ګناه د خوند مثال عجیبه ښودلی دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه مثال یې ښودلی دی. وی د ګناه خوند داسې دی لکه چې په څارمن د خاره خو لګېده او ګری دا ګرول تا له خوند درکوي. دا څرمن چې ګری تا له خوند درکوي او خو خوند دی پکې لیکن دا ګرول تاوان دی د وجود دپاره که دا فایده ده تاوان دی. ګری خوند خو درکوي خو دننه څرمن دی زخمي کېږي تاوان در درکوي. فایده دا ده چې دا خوند د ګرېدو لر که پټی ولګوه علاج وکړه ګولۍ وخوره د دې خو دا خوند تا ته ظاهري خوند دی خو ګورې دننه تاوان درکوي. دقسې د ګناه خوند دی. ګناه چې کوې تاله خو به خوند درکوي لکه څرمن چې ګری خو دننه د تباکۍ بربادۍ دی. د دې خوند نه ځان وساته. د غټې ګناه نه ځان ساتل او د وړې ګناه نه ځان ساتل دا تقوا شوه. او ټولو نه لویه سره چې کوم څیز نامناسب شی دی خلاف الاولا ورته وایي د هغې نه ځان ساتل هغې ته بیا ورع هم وایي. هغه اخیري مرتبه ده تقوا. نو تقوا چې سړي کې راله او معاشره کې جرایم به ختم شي. یو جرم ته تا ولي زه به انعام به درله درکوم چې یو سړی دا سوچ وکړي چې دا پردی مال دی او که دا خورم خو مانه الله خبرېږي. دې پردي انسان نه که څپېړه ورکوم خو مانه الله خبرېږي سزا به راکوي. دې پردي مال ته که زه په غلط نظر ګورم او د پردي عزت په غلط طریقه باندې اخلم خو مانه خو الله خبرېږي ماله به الله سزا راکوي. وایه که نه نو په دې معاشره کې به یو جرم وشي. دا جرایم ولې مونږ کوو؟ تقوا نشته، د خدای یره نشته، د ګناه نه پرهیز نشته. هسې په خوله وایو چې خدای منو او خدای منو او آخرت کې به خدای سزا راکوي خو په حقیقت کې د دې نه خالي یو. بلکې به 50 جرمونه راوباسو او ځان ته به نه ګورو چې یاره ما کې څومره جرمونه دي بلکې به 80 جرمونه راوباسم او ځان ته به نه ګورم چې ما کې څومره جرمونه دي. زما نه که څوک مال غلا کړي نو خیرې به ورته کوم او د بل نه چې ته غلا کوې نو خیر دی. ستا زوی نه که څوک سپېړه ورکړي تا له سپېړه درکړي نو 20 ختمونه واوسې کوې ته پردي زوی له سپېړې ورکوې او پردي عزت اخلې خیر دی. دا تقوا نه ده. تقوا که راله په بادشاه کې په ګورنر کې په وزیر اعلی کې په جج کې په مولا کې په ما کې په تا کې نظام به ټول ټیک ټاک چلیږي هېڅ نقصان به بیا نه. ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې دي څومره په تقوا مشتملې دي. د نکاح خطبه زه راته اکثر په دې دغه کې هم وایم په جمعه کې هم وایم ځکه حدیث کې راځي چې د چا ته حاجت وي نو همدا خطبه دې ووایي. مونږ الله ته حاجتمند یو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته پوره تقوا راله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. تقوا اختیار کې او سمې خبرې کوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة خلقه خدای نه ویریږي. هدى للمتقین قرآن شریف متعلق ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقیانو بیا صفت هم الله کړی دی او د نیکانو خلکو چې الله صفت کوي یدعون ربهم خوفا وطمعا. الله عبادت دی خو تقوا پکې ده یرم پکې ده. نو نبی علیه السلام داسې خطبه مو نه لیدله که د جمعې ده که د اختر ده که د استسقا ده که د نکاح خطبه ده او که عام تقریرونه دي ټولو کې تقوا لفظ شامل دی او د قرآن حکیم یو آیت نه په سوونو آیتونو کې د تقوا لفظ شامل دی. نو تقوا بهترین صفت ده او مقصد خو یې ورسېدی که نه. لوی مقصد د تقوا ده چې ته ځان لی او که خلکو سره نو د الله زور او الله په خپل سر حاضر وګڼئ بس او ځان کې یره پیدا کې او د ګناه نه د کفر نه او د غیر مناسب امورو نه ځان بچ کې دې ته تقوا ویلې کېږي. الله دې په موږ کې پیدا خو د حضور پاک په خپله د تقوا یو ډېر اخیري مرتبه ده که هغه موږ کې ویم نه نو موږ پې خدای نه نیسي. لیکن صحابه به هغه مرتبه هم ځان کې پیدا کول
لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلامو، نو په هغه به مزدوري کوله. دا په عربو کې دا یو رواج و چې غلامان به چا دې لا غشتل چې زما خدمت وکړي، چا به دې له ساتل چې یاره دا کاریګر دی نو دی به کار کوي بازار کې، نو ماله به ماښام پیسې پیدا کوي. چا به پې دیاړي کوله چې ده دیاړي کوه او دومره پیسې ګټه ماله راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و، هغه ته یې ویل ته د ورځې کار کوه او ماښام ماله پیسې راوړه. نو ده به کار خدمت کوم او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي و پیسې به یې راوړل. نو یو ځل یې ورله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وایي وی نور کله خو به دې ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو دی اړو تپوس ما نه ونه کړ. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي وی وږي وم ډېر زیات، ډېر وږي وم. نو چې خوراک دې کېښود نو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او مې خوړه. خو یې اوس ته نه تپوس کوم، وی دا کم ځای و. وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی و او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم په هغې کې واده. نو زه ورغلم ما ورته ویې چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي شابه راکړه. نو دا ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او تا وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما دې حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خو دا ده چې منتر او جادو باندې پیسې اخیستل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټي. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې یا خدایه دا مسلمان قبلې ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنت بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې؟ هسې ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه دی تیار کړی. دا سوچ دې شته او که دا سوچ دې نشته؟ څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چېته ډېره کمه پیدا کړي. د دوکې چای ده، پکې څیزونه ګډۍ او رنګونه والا ورکوي، چرکې پکې ګډۍ رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې د ګاډو والا نه ته سودا کې، د پاسه یو شان شی پروت او لاندې بل شان شی پروت وي، دا ګناه نه. د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټر وي، ته چې ورته ګورې نو ته به یې چې خدای اومه مې وخوړې او ځان به وررسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې وي، او کم بخت چې تل علموي هغه شنډو ته یې ورعلمه کړي. نو څه کوې ورسره؟ د انسان صحت سره لوبې دي که نه؟ دوه نقصانه شو، پیسه دې هم په دوکه وګټله او انسان صحت دې برباد که د خدای نه نه یېرېږې. نو وي تا دوه نقصانه وکړل، په جادو منتر دې هم پیسې واخیستې او دوکه دې هم کړې ده. اوهو نو څه چلې وکړه، تالو کې یې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ الټی کړم، زور یې لګاو نو الټی کېدې نه. حالانکې د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ خوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه، انسان دی نو په ته الټی کول څه لازم او فرض نه دی. ته په دې مکلف نه چې خامخا الټی کړه، بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې حرامه مې در باندې وخوړه، نو الټی کول په تا لازم نه دی په شریعت کې، خو دا د تقوا هغه اخري درجه ده، ورع ورته وایي هغه اخري درجه. خولې ګوته یې منډله چې
کوي نو الټه یې کېدې سترګې بقې بقې راووتې چا ورته وی صاحب ولې وی دا ډوډۍ ورسره وباسم وی اوبه پسې وڅښه نو بیا کېدی شي الټی درشي وی ورشه اوبه راوړی نو اوبې وڅښلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله نو هغه هر څه یې الټی کړل دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې رنګ یې ورسره بدل شو مخ یې سور شو وی دا دې څو کړل ځان سره ځان دې برباد که شاګردان ورته وایي وی که دین وړی سره زما روح او سا راوته نو مې به ورسره رایسته خو دا وړی مې وجود کې نه پرېښوده دا غافیر مرتبه د تقوا صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ښودلي دي یو ځای کې نبی علیه السلام د یو ښځې میلمه شول غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله چې نوله یې اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي اړی راړی په خوله کې نولی نه تېرېږي نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کم څاروي ده د مالک نه بې اجازته حلال شوی دی معلومات والے ښځې نه یې تپوس وکړه وی دا غوښه تا د څه وی دا مې یو غکوټې چیلوکې یا ګډورکې حلال کړی دی وی د چا وی نبی علیه السلام مې میلمه و زما خوا کې ګاونډیان دي د هغې نه مې اخېسته نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې ووایي چې دا په څو خرڅوې خاوند مې نشته مې ده بس په مې را خرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړي پیسې مې ورکړي دي دا نه چې مې نه دي ورکړې خو خاوند نه بې اجازته حلال شوی دی نبی علیه السلام مې داسې وکړې وی دا خوراک چې د په قیدیانو میدیانو وخورئ دا موږ له راکړه چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کېږي که نه کېږي که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانوم او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي نه که تا باندې به کله اثر کوي هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم چې زه یې نه کوم ځان ساتم نو په تا به هله اثر کوي او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او زه په خپله کوم اثر به د باندې چته ونه کړي نو رسول الله مبارک لومبي عمل به په خپله کوو دیم نمبر د صحابو مخکې به عمل کو نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل به نو صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی نو څه وایي نافقه حنظله نو ظاهري معنا خو یې دا ده چې حنظله منافق شوی دی لیکن دا معنا خو موږ نشو کول هغه صحابه دي ولكن ساعتا د یو ساعت به داسې یو ساعت به داسې دا خو د دنیا حالت دی دنیا کې خو داسې کېدی نشي ما والا حالت که په کوري بچو سره به څه کوې بیا خو ګټه نشي کولی بیبي سره به څه کوې تعلقات نشي قایمولی دوستانو به سره به څه کوې گپ شپ او خوش طبیعتي بیا نشي کولی یو ساعت به یو شان دی بل ساعت د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثال و لکه بلف ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼا وي پکې او د بلف نه چې کم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي داسې ده که نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و هغه به ټوله رڼا وه لږ کې به هم رڼا پرته وه سترګو کې به هم رڼا پرته وه او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کت داسې لکه چې تاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلي بل شانتي وي او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي دا یو اثر وي د مجلس لیکن صحابو کې دا سوچ و چې دا ولې داسې دی کوم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې دی دې ته تقوا وایي ما تاسو ته حدیث تیره جمعه ویلی و چې نبی علیه السلام فرمایي چې اووه کسان د الله د عرش لاندې د قیامت په ورځ باندې اووه کسان او نور به څونه نږدې وي یو میل به نور نږدې وي یو میل نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمونږ په ترمذي شریف کې حیران شم وی میل هغه صحابي وایي اراوي وی میلونه خو دوه قسمه دي و یو خو دا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی او په عربۍ کې میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې سړی وایي میل عربۍ کې سلی موږ پښتو کې سلی ورته وایو رجوع مکې پروت او سترګه کې وایي نو نبي علیه السلام وایي چې نور به یو میل نږدې وي نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی دومره به نږدې وي او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت دی ډوب د چا د کونډو پورې د چا د بډې پورې د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې دغه میدان کې به اووه قسمه خلک د الله د عرش د توري لاندې ناست دي به الفاظ دیگر د الله میلمانه به د رب العالمین او د پروردګار میلمانه به نو هغې اووو کې یو کس څوک دی تقوا والا متقي رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی ځان له په جومات کې دی هېڅوک نشته پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبې دی ویې منله چې الله زما هر څه ویني ویې منله چې الله ما ګوري
د خلکو مخکې خو هر سړی نیغي د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاکي پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي جومات کې چې خلکو سره ناستې ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه دا رور به راته وایي چې دا څه کوې دا زوی به وایي دا څه کوې دا پلار به وایي دا څه کوې دا ګاونډي به وایي دا څه کوې دا افسر به وایي دا څه کوې لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا چې ځان لی هېڅوک هم نه او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې ووایي دا صفت به ځان کې پیدا کوو ورونو ګورئ دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي که ته ورته وایې نیکي وکړه مړه رب غفور رحیم دی الله مهربانه او رحم کوونکی دی داسې وایي که نه وایي ښه د پښتنو متل دی ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږېږي یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي خوله به کله خوږېږي چې ګوړه وخوري که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 نو خوله دې نه خوږېږي او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه د دې ژبې ده راوړله پټک دې خوله خوږه شوه نو که ته ډېر هم دی چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي د الله رحم وجود ته را دننه که یو ټوکله ګوړه وخوره داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي داسې عمل وکړه پوټینی عمل وکړه لږ عمل وکړه خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې خوله نه خوږېږي ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي ځان داسې کړه چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی مو ور دننه شي نو بیا کار کوي بیا سم دی نو ځان له په دې اړه ښه کوو هلکه زه مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي مسلمان یې پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې یوازې دا چې مسلمان 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 دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي مسلمانۍ والا کار وکړه د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده وسکه خوله به دې خوږه شي د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده د اسلام هغه عمل راواله هغه اخلاق راواله او په دا ژبه یې کې ده وسکه اسلام وسکه په نوم نه وسکه اسلام نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږېږي موږ سکه نه کوو د اسلام بړستن کې خپې ورکوي نه مونځ شته نه روژه شته نه مونځ شته او نه روژه شته او نه زکات شته او نه حج شته او نه چېرته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته او مسلمان یې او مسلمان یې ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي یاد وساته رونو رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلې چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه دی مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې کړه چې الله در باندې رحم وکړي الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي داسې عمل وکړه داسې څه وکړه الله غفور دی چې دې وبخي الله ته توبه وباسي چې الله دې وبخي نو فضول بدن لړه نه خوشحاله او د صحابو کې پرېښي دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بادشاہ دی امیر المومنین د مسلمانانو بادشاہ او د شپې به په لارو کوڅو کې ګرځېده لارو کوڅو کې هسې ګرځي چې د خدای یره ني نو د شپې څوک خوب پرېږدي تقوا ني سړی خوب پرېږدي یو غلام یې د اسلام یو ځل روان یو ځای کې مې رانه ولیدله وی ما ته وي ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي ورشو ضرورت دی څه ضرورت یې نه وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاري او یو ښځه د اورې بل کړی دی او سمسی ده په کټوۍ کې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده وی دا ماشومان ولې جاړي وی دا وږي دي نو دا کټوۍ کې وله څه پخی نو زر پاخه که چې دا لوږی ختمه شي که نه وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې تشه کټوۍ ده وی دا تشه کټوۍ دي په اور ولې ښې ده او سمسی پکې وی وی دا ماشومان وږي دي نهار دي ماشومان جاړي نو دا مې خوب نه ورځي نو دا مې وله کټوۍ په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخی نو که په دې تمه کې یو پوټې دا جړی قلاره شو خوب وله ورغی اوهو حضرت عمر ورته وایي چې د ماشومانو خوراک نشته ډوډۍ نشته وږي دي نو ته عمر له ولې نه ځې بادشاه له امیر المؤمنین له ولې نه ځې بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي ښځه ورته څه وایي
وی دا به د قیامت په ورځ پته لګي. اوس خبره پرېږده، د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیرالمؤمنین ګریوان، هلته به خبرې کوم. دلته دا خبرې نه کوم. وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې؟ ته خبر کا نو که بیا درله رانغی او څه یې در نه کړه نو بیا د ګریوان نه نیسه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاهي ولې کوي؟ ما نه به ځان خبرې کوي، بیا بادشاهي ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولې؟ چې دا ټکې ووې بس عمر پاسې غلام دوی زه چې ځو ښځه خو ما نه پېژنې زه چې ځو بیت المال ته ورغی، یو بوجۍ ډکه کړه، زیتونه و، اوړه و، ستوان و، هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه. چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه وینا دا بوجۍ به زه وړم. څومره امیرالمؤمنین دی، ستا بادشاه زرداري به اوس بوجۍ په اوږه کړي، ستا ګورنر به په اوږه کړي، ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ، ستا افسر به په اوږه کړي، ستا ممبر به په اوږه کړي، اوږه کړي داسې څوک. دې ته تقوا وایي، دې ته یاره وایي. وایي ما ته یې را په اوږه کړه او یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي دي، ستا دې بادشاهان هم بوجۍ په اوږه دي، خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې دي. د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سوټونو پرتې دي. د ګناه نشته تقوا، نه مونږ کې شته، خفه کېږئ به نه، نه مونږ کې شته، نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته، نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا. که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه، امن به و، سکون به و، اطمینان به و، خوشحالي به وه. نن د بچي ژوند محفوظ نه دی، د ښځې ژوند محفوظ نه دی، د مالدار ژوند محفوظ نه دی، د غریب ژوند محفوظ نه دی، د مولا محفوظ نه دی، د مقتدي محفوظ نه دی. عزت نه ستا محفوظ دی او نه د مولا محفوظ دی، نه د خان محفوظ دی او نه د غریب محفوظ دی. داسې ده که نه ده؟ ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته، څوک د لوږې مري، چاله چل نه ورځي چې دې سره څه وکړم، څوک د لوږې مړ شو چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څه وکړم، او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی، او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی. هر سړی په لوی غم کې پروت دی. ولې؟ دې سینه کې تقوا نشته، د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته. که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي. د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي؟ بلب تور تیاره ده، تار کټ دی. که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره کنیکشن دا تقوا ده. اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي؟ الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط. که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي. زه مړه دې مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا. هغه سړی څه وایي؟ هغه غلام وایي صاحب نوکر وایي څه ته، زه غلام نوکر یم نو بوج به زه وړم که ته به وړې. حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی دا بوج خو به مې ته یوسې، خو د قیامت په ورځ به مې بوج څوک وړي؟ الله دربار کې د قیامت په ورځ زما بوج به څوک وړي په سټ؟ هغه غلام وایي ور اوچت مې کا بوجۍ نه. نو چې څوک دا بوجۍ د وړو بلد نی که نه، نه هغه بیا هغه ته وړل بیا ډېر زیات مشکل دی. چې څوک د بار د وړو بلد وي هغه ته اسان وي، او چې څوک بلد دي نو هغه ته ډېر زیات مشکل وي. نو ما به ورته یو ځل پټي ته تللی وم نو ګنو ګېډۍ مې را په اوږه کړه، نو هغه شولګر نه. یو ملګري یا زمیندار ما ته وایي چې ته یې پرېږده مونږ بیا در وړو. نو ما ورته خاندل مې تا خو 10 ورځې وشوې دې نه وړل، اوس ما ته راکړه چې ځان سره یوسم. نو هغه د نر بچي ما ته ښه مضبوط ګېډۍ وتړه. چې ګېډۍ وتړه نو هغه وړی پوه شو که نه. نو ما وایي ما ته یې را په اوږه کړه، نو چې په اوږه مې کړه نو پې شوم چې خدای دې سره به اوس څه کوم. نو هغه دوبچوک یې مې کله په یو خوا تله او کله په بل خوا تله. اخره کې خوند یې ونه کړه، هغه میدان ته مې وغورځه. یو دوه درې مې دې را په اوږه کړل، مې دا به څوک تور انګزو سره پورې وړي. نو د هغه ماشوم هلک و هغه زمیندار زوی هغه یې را منډه کړه، هغه یو دوه لاس اوچت کړه او په اوږه یې کړه، ما سره را روان شو. نو حضرت عمر خو د بار د وړو بلد نو د بوج. نو هغه حضرت اسلم وایي وی قسم دی چې ما ورته کتل دا خپې به کږې وږې تلې راتلې. حضرت حضرت بس یې که ما ته یې را په اوږه کوې نه، قیامت پر ورځ به زما بار توړې. بوجۍ یې راوړه د خیمې خوا کې وغورځولو. هغه ښځې ته ویې خوا شه، ښځه یې خوا کړه، هغه کټوۍ وینځله او هغې کې څه ستوان او څه اوړه او څه کجورې او څه قیسې پیسې ګرې کړې او لګیا دی، اور نه بلیږي. وی ما ورته وایي چې دې خوا شه صاحبه چې زه دا اور درته بل کړم. وایي ته اخوا شه. نو وی پوکې به یې وه او لوګې به کته، پوکې به وه او لوګې به کو. وی قسم دی چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې د اور لوګې به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې پورې ورته راوته. الوا غوندې پخه کړه. چې پخه کړه ښځې ته وایي د ماشومانو سره دې خوا کړه، ماشومانو خوراک وکړه. وایي مې چې زه چې ځو که نه صاحب
وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي چې په خندې ووینم. چې ماشومان په خندا او په لوبو ټوکو شو نو روان شو. نو هغه ته وایي سهار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه وظیفه مقرر کړو. وایي زه چې درشم ما به عمر څه پېژني؟ وایي ته راشه ما به هلته ومونې زه به یم. او نه پېژنې چې عمر. سهار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته چې راله څنګه تپوس وکړي امیرالمؤمنین هغه دی چې ویې کتل ښځه په رستو کېدو شو خو بېګا خو به د ما پوکي والي دي خو هغه سړی دی. او چې کله چې عمر رخصتېده نو دا ښځه ورته رښتیا دعا کوي وایي ای مرګري ای مسلمانه وایي خدای دې د عمر نه بادشاهي والي او تا له دې خدای درکړي. ته د بادشاه لیک دی هغه د بادشاه لیک نه. وایي دلته راشه سهار نه به بیا هلته کې مه ووینې. نو چې ښځې دې ولیده او بو بېګا خو مې پوکي په ده والي دي بوجۍ خو مې په در اړې ده. نو ښځه وروستو حضرت عمر مرګ ښځه را مخکې کړې وظیفه یې وله مقرر کړه. وایي وایه که نه ترورې اوس به د قیامت په ورځ د چا ګرېوان نیسې اوس به څه دا ګوی دلته او که د ما په مخ کې نو هله به دې پرېږدم. وایي اوس به زه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ګوی کوم چې الله عمر زمونږ امیرالمؤمنینو او دې شو د خیمې نه بار یو سړی دی څه چل دی مسافر یې مجي دې خیمه کې دا د فریاد اواز ولې دی. وایي زما کور والی په دې خیمه کې او ماشوم یې پیدا کېږي. نو بیا څوک دي ورسره هېڅ څوک ورسره نشته. مسافر یم په دې بیابان کې هر څه یې په ځای پرېښودل او نیمه شپه ده کور ته یې رامنډې کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیرالمؤمنین بیبي کې ته ورته اوس خاتون اول وی او دې زمانه کې ورته خاتون اول وایي. خاتون اول به ورشي داسې به وکړي. وایي هله شابه یو مسافر دی او بچي کېږي هله شابه لږ ما سره لاړه شه د هغې خدمت وکړه دیتوب چې ورته وایي د دیتوب خدمت وکړه. هغې ځان سره هغه وخت کې چې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي ښځې له څه خوراک پکاري یا ماشوم له هغه زر در راغونډ کړل او حضرت عمر ته مخکې د خاتون اول د صحابه د زمانې د حضرت عمر بیبي ورپسې ده. خیمې ته وردننه شو خدمت یې وکړه. سړی خو یې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی. د هغې ښځې له خدای بچی ورکړه زوی یې پیدا شو. چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین مبارک دې شته ستا د دې مسافر ورور زوی شو. چې هغه وویدل په لرزان کې وایي د امیرالمؤمنین دی. وایي نو تقوا لکې د الله یره دا تقوا معنا شوه. تقوا چې لکې یره راله نو پرهیز د ګناه نه دا د تقوا معنا شوه. تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنکشن د خیر جوړول دا تقوا شوه. تقوا څه شوه د خپل زړه او د دې وجود پرهیز شو او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه. دې ته تقوا ویل کېږي. دا یو مشترک غوندې لفظ دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو. په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل. نو باران شو پې زلزل شو نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل. بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري کې ولې نوم یې ښودلی دی نو هغه پې بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی د غارو غار والا واقعه. نو درې واړه ننوتل غار ته. چې ننوتل ګړز ګړوز د زلزله شو. چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار دا خولې بند. دی غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونښتل چې خدای اوس به څه کوو. رڼا بنده شوه رڼا نه لګي. هوا بنده شوه اکسیجن بند شو. خدای دا به اوس څه کېږي. دا ډېر ګران کار دی. په ما هم یو ځل تېر شوي دي. ما سره یو ملګری په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو بره چت کې نو په هغه لیفټ ختو. نو هغه لیفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد نو لیفټ په ځای ودرېده. بلکل په دامیانس کې ودرېد او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې بند مړه شوه. پکې پکې لګېدلي بجلي پکې پکې هم بند شوه بجلي هغه پوټینۍ ځای او خدایه پاکه دا به اوس څه کېږي. بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی شوې. سترګې مو بقې شوې اکسیجن ورو ورو ختمېږي. ساه لږه لګالو خدایه دا څه وشو دا به څه کېږي. نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي هغې باندې مې راواغېسته هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوو هغه هم نه اوچتوي او ورسره مې فیصله کړې وه چې دونه بروجې در کوم. نو چې کله ماښام شو مازدیګری شو نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده ولاړ. ما ورته چې لږه خپله مزدوري دې واله اړو غږ یې ونه کړه ولاړ.
وی ما وی چې خدای دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده دا مزدور خو زه پېژنم هم ناراروي مزدور دی ده سره به څه کوم نو زما یو پټی و ما د هغه غروج راواغېستی هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې هغه زیاتې شوې بیا مې وله وکرلې نورې زیاتې شوې نو په هغې باندې وله ما غلامانه وینځې واخېستې او ګډې چیلې اوښان مې واخېستل وی ډېره موده پس یو سړی راغی وی ما ته وی چېرې تا باندې زما لږه قرضه ده د څه قرضه دې ده یو وخت کې تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجې کېدی هم یې درته پرېښي ما له هغه خپلې روجې راکړه اوهو خوشحاله شوم وی ما وی چې دا مخامخ ګاړۍ ته ورشه دا چې څومره سامان دي دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي وی ما ته وی چې ټوکې را پورې کړې زما خو یو څو کیلو دې زمانه کې کیلو دی هغه زمانه کې به ورته فرق او سا وې زما خو یو څو کیلو روجې کېدلې وی ما ورته قصه وکړه چې دا له ما زیاتې کړې دي دا هر څه ستا دي نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص ستا د رضا دپاره کړي پروردګار ځکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته کړه چې یو پوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وي په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول وی لږه غوندې تیږه وړقېدله او په موږ یو پوټې هوا ولګېد اکسیجن خو چالو شو دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلار هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګان وو نو زه به تلم ګډې چیلی به مې سره وړې په دې منځ کې درته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پورې شوی دی خو لکه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي په دې سره تعاون وکړئ ښه دې څادر کې مدد وکړئ خالص د الله د رضا دپاره لکه ما چې درته کومه واقعه جوړه روانه کړې ده خالص په دې نیت چې دې نه ما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي